د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د وروستي عملیاتو پر مهال د پاکستان یو شمېر لوړ رتبه فوزي چارواکي وژل شوي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د وروستي عملیاتو پر مهال د پاکستان یو شمېر لوړ رتبه فوزي چارواکي وژل شوي دي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د عملیاتو په لړ کې شاوخوا 13 لوړ پوړي او مهم فوزیان له منځه وړل شوي دي. د هغه په وینا دغه عملیات د دقیقو معلوماتو او پلان پر اساس ترسره شوي او ټاکلي هدفونه په نښه شوي دي. د دفاع وزیر دا هم ادعا کړې چې د عملیاتو له امله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د څو ساعتونو لپاره له جدي امنیتي او اداري ګډوډۍ سره مخ شوی و. د په وینا د عملیاتو پر مهال د ښار په فضا او ځمکني فضا کې د پاکستان د کنټرول سیستمونه اغیزمن شوي وو او د لنډ وخت لپاره د هغوی عادي فعالیتونه ګډوډ شوي وو. ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د افغان ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د پاکستان پر فضا د څو ساعتونو لپاره نظارت درلود. د هغه په وینا دغه ډرونونه له کویټې څخه تر اسلام آباد پورې په فضا کې فعال وو او د ټاکلو اهدافو د څار او عملیاتو لپاره کارول کېده. هغه زیاتوي چې د دغه عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو تخنیکي وړتیاوې او د بې پیلوټ الوتکو سیستمونه په پراخه کچه کارول شوي دي. د دفاع وزیر په وینا د دغه وسایلو کارول د عملیاتو د بریالیتوب په برخه کې مهم رول لوبولی دی. نوموړي همداراز ویلي چې دا عملیات د افغانستان پر خاوره د ترسره شویو بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي. د هغه په خبر افغان ځواکونو د هیواد د حاکمیت او امنیت ساتنې لپاره چمتو دی او که اړتیا پیښه شي ورته عملیات به بیا هم ترسره شي. تر اوسه د پاکستان له لوري د دغه ادعاو په اړه رسمي او بشپړ غبرګون نه دی خپور شوی، خو د سیمې شنونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د سیمې پر امنیتي وضعیت ژوره اغیزه لرلی شي. شنونکي ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ځای د ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې چارې مهمې ګڼل کیږي څو د سیمې ثبات او امنیت خوندي پاتې شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.